د ملګری تپوس کړی دی چې د یو هلک د یوې جنۍ سره نکاح وشي او جنۍ د واده نه مخکې زنا کړې وي او هلک پرې پوه شي، نو په شریعت کې دې څه حکم دی؟ جواب دا دی چې که چېرته دې جنۍ په صدق سره توبه ویستله نو بیا خو د هغې سره د هغې نکاح کېږي، او که چېرته په صدق سره د هغې توبه نه وي او توبه یې نه ایستلې، نو لهذا د زناکار سره د پاک سره چې کوم دی د هغه نکاح هغه نه کېږي. او دلیل په دې باندې د قرآن کریم حکم دی چې الله فرمایي الزاني لا ينکح الا زانیة او مشرکه والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک. زناکار سړی د نکاح نه کوي مګر زناکار ښځې کوي یا د مشرک سره کوي، او زناکار ښځه د هغې سره نکاح نه کوي مګر زاني ورسره کوي یا مشرک یې ورسره کوي. وحرم ذلك على المؤمنین، او دا حرام د په مؤمنانو باندې. په دې کې راجح تفسیر د امام احمد دی. نو اوس که چېرته دغه جنۍ دي زنا کړې ده نو د هلک دپاره اختیار دی که دا جنۍ پرېږدي او که هغې توبه ایستلې او برقرار په نکاح کې پرېږدي نو هم د لپاره جایز ده. هره طریقه چې دی کوي نو هغه کولی شي که په صدق سره هغې توبه ویستله نو بیا دې په نکاح کې برقرار وساتي، که په صدق سره توبه نه ایستلي نو بس بیا دې ورسره نکاح خپله هغه ماته کړي او طلاقه دې کړي.